الاستفتاء سیدان ته زکات جایز دی که زکات نه دی جایز؟ اول یا پلا سیدان وپیژنئ. سیدان په دغه 5 ځایو کې 5 ځای چې دغه سیدان دي، دا 5 په دغه کې نور نه. یو آل د عباس دی، یو آل د علی دی، یو آل د جعفر دی، یو آل د عقیل بن ابي طالب دی، یو آل د حارث. دغه 5 دا پاستي سیدانو کې دا په دې ته و زکات جایز دی او که زکات نه دی جایز؟ باجوای وای زکات ورکول جایز دی. زکوا جدا وای چې سیدان ته په خوا خمس ورکول کېدی، د خمس پیسې کې خمس الخمس ورکول کېدی، وس هغه نسته نو زکات ورته جایز دی. دا چې جایز بولی هغه دغه کتابونه دي. دا ابو اسمت روایت را نقل کوي فیض الباری 150 هغه دوهم جلد غوږ ورته نیسي، او تنکیه میدیا دا دریم جلدی، او تنکیه میدیا هغه جلد اول 120 او فقه اسلامی وعدلته هغه 998 دریم جلد، او بنایه شرح د هدایه دریم جلد 545، او منهاج السنن 100 صفحه هغه دوهم جلد. دا پام وکي. او قرة العين هغه 1 صفحه ده، او زاد الفقه 193 ده، او عشی شرط د حموید پر اشباح پر نظایر باندې 449 جلد اول، او فتاوی دار علوم ذکریه ده 222 دریم جلد، او فتاوی محمودیه ده هغه 9 جلد 558، او فتاوی فریدیه ده دریم جلد 590 او 550، او در مختار هم راخسته دي هغه په دوم جلد 22 صفحه کې، او هندیه په 109 جلد اول کې، او بدایع و صنایع هغه په دوم جلد 112 کې. دغه ستاسي دغه یروي ما هغه دغه کتابو طالبانو دغه را نقل کړی دي چې توبه دغه خطاوتم د نور کتابونه نه تر دغه ځافري دغه د مختار می غلط ولی، هندي می غلط ولی، بدایع و صنایع می غلط ولی، تر دغه ځافري چې د ټول فتاوی فریدیه یو ولس کتاب دي. دا دغه وایي چې زکات ورته جایز دی. حتی د ابو اسمت روایت وایي چې زکات چې دغه کوي فکر کوي تر دغه نو دا شدي زکات وایي. اوس هغه کتابونه را نقل کوي چې زکات نه دی ورته جایز. هغه وجه دا وایي چې سیدان پاک دي، زکات خیره ده. نو خیره چې ده هغه وده شاته نه ورکول کېږي چې هغه څوک وي. دغه الفاظ د کوي چې هغه شرافت لري، هغه عزت لري، هغه خوندور وي، هغه ښه سړی وي، نو دې ته یې سړی نه ورکوي. دغه ځای ته پام وکړئ. دغه قول مبتابه دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې تاسو پام ورته وکړئ. زمری جن وکړئ د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې هغه دغه راځي. تاسو پام وکړئ چې زیدان ته زکات نه دی روا، هغه دغه وجه چې سیدان پاک. دغه کتابونه نو بیخي ډیر دي، خو یو څه وایي چابک په یو به کوي. در مختار دوایا دوهم جلد، هندیه 109 جلد اول، 112 دوم جلد، بدایع و صنایع قاضی خان پرامشت هندیه 216 جلد اول، تسیع و ترجیح 200 اوله، او دا یو جلد فتاوی بزاجه پرامشت هندیه 15 جلد، عدالة الانفیه 300 جلد، هغه دا یو جلد جوهره نیریه 310 دا یو جلد دی، او شی تحتوی پر مراقی الفلاح دوم جلد هغه 399 صفحه ده، او لباب 150 او فتح الملهم شپږم جلد 112 دی، او مختار 145 جلد اول، او فقه اسلامی وعدلته 190 ده، او نامنون 918 د دریم جلد، باری رایق هغه 419 صفحه د دوم جلد، منت الخالق 419 صفحه د دوم جلد، نطف الفتاوی 119 صفحه ده، او مغنی د ابن قدامه 455 دوم جلد، او کتاب الاختیار 145 جلد اول دی، ملتقى الابهر 310 صفحه ده، هغه جلد اول، او مجموع الانهرم هغه 310 صفحه ده، او منتقى هغه 310 صفحه ده، دا یو جلد اول دی. او بلا شی تحتوی د فردون مختار 428 صفحه د جلد اول، او کوكب الدریدی پر جامع ترمذی 420 صفحه ده، او فقه حنفی وعدلته 300 صفحه د جلد اول، موسوعه فقهیه جلد اول 30 صفحه ده. دغه پام توکي دغه دا یروي استیامه موسوعه فقهیه وم جلد 30 صفحه ده، او فتاوی تاترخانیه دوم جلد 200 صفحه ده، او مبسوط د سرخسی 4 جلد 15 صفحه ده،
او عيون المسائل څلور دیرشمه صفحه ده او حکمت د تشریع د فلسفې اصول دنیویه ده او هدايه اصول واته تیمه د مناج السنن یو اصول واته شپته د جلد اول او هدیه العلایه اصول دعوه ده او فتاوا د ابن جم فراموش د قیاسیه د سمه او عرف شیزی و عائشه ترمذی اصول درسلیشتمه ده او قواعد د فقه 208 تیمه ده مرقات شرع د مشقات 209 تیمه ده څلورم جلد او فتح القدیر 208 ده دوم جلد او تبین الحقایق یو سل شپږویشتمه ده هغه دوهم جلد او عائشه شبیل یو سل شپږویشتمه ده دوم جلد او نور الهدى 28 ده او سلطانیه یو سل اوسلویشتمه ده او احکام القرآن د جساس دریم جلد شپږنویمه ده او نخب الافکار هغه شپږڅلویشتمه ده دا نخب الافکار دی او یعلا سنن 2814 ده شپږم جلد او فتاوی واحدی هغه 210 ده او خلاص الفتاوا 230 ده جلد اول او فقه حنفی په سو بالجدید 308 ده جلد اول او تحفه الفقهاء 230 ده مجموع الفتاوا 211 ده او شرع د اشباح و نظائر 402 ده او خزانه الفقه 408 ده او مجمع البحرین یو سلو نیویمه ده او خیرات جاریه سلو نیویمه ده او تفسیر ضروری د مسائل قدری یو سلو اتمه ده او تجنیس مزید 340 ده او فتاوی سراجه یو سلو 450 او منت الخالق د غیر رمز الحقائق اتاویمه ده او عینی هغه فراموش د رمز الحقائق اتاویمه ده او هم د توس بصائر 440 ده او کشف الحقائق یو سلو ولسمه ده جلد اول او هم د تریعه هغه دوم جلد 408 ده معرف السنن هغه پنځم جلد 218 ده نصب الرایه 420 ده دوم جلد او شرع د معنی الاثار جلد اول 313 ده او نهر فایق 415 ده فتاوی مساعده د ارباب د فتوا دا و صفحه ده او مختارات نوازل یو سل درایتایمه ده او فتح المعین علی شر القنز دملا مسکن 230 ده جلد اول او کتاب الفقه پر مذاهب اربعه هغه 216 ده جلد اول ملتقط هغه 490 ده او رسائل الارکان 480 ده جامع رموز 390 ده مشکات مصابيح یو سل 9 ده جلد اول او فتاوی املا قاری هغه دوم جلد یو سل 8 ده او دغه فوز المفتدی هغه 410 ده او قدری عربی اصول یو دیرشمه ده کفایت المبتدی 201 ده جلد اول امداد المبتن 392 ده هغه جلد اول او فتاوی محمودیه 545 ده پنځم جلد د درس ترمذی 416 ده دوم جلد او حسن الفتاوا 209 ده دوم جلد او کې مسائل او رنکاح یو سل 416 ده پنځم جلد عزیز الفتاوا 340 ده هغه لسم جلد او امداد الفتاوا دوم جلد 850 ده او فتاوی عثمانیه دوم جلد 150 ده امداد الاحکام ناتیمه ده دوم جلد مفتاح الفتاوا 110 ده فتاوی برهانه دوم جلد 8 ده او محمود الفتاوا 140 ده دوم جلد او نجم الفتاوا هغه دریم جلد 50 ده او کتاب الفتاوا 200 ده دوم جلد او دارالعلوم ذکریه هغه دریم جلد 290 ده او فتاوا عباد الرحمن ندیرشم ده څلورم جلد او کتاب النوازل اصولنا نسمه ده هغه وم جلد او فتاوا دارالعلوم دیوبند 410 ده او مالابود منه یو اتیمه ده دوم جلد او فتاوا رحمانیه 340 ده دوم جلد او فتاوا فریدیه 558 ده دریم جلد خو احتیاط دا دی چې پابل کې فتوا پر اخور کړي خو احتیاط پر دې خو د چینی کې ور د پر دې ما څه د عبارت دی او جدید فقهي مسائل بیا یو سلواته جر شمه صفه ده جلد اول دا تر دغه ذات راغي او فتاوا یوسفیه ام پنځم جلد یو سل شپږ پېتمه او هدیه پنځاوی ایمه او مسقب 200 او فتاوا یاکانیه دریم جلد هغه 413 او رحیمیه 250 صفحه اوم جلد نو تر دغه ځای خدا را ورسېدله چې دا کتابونه یو سل شپږ کتاب دي یو سل کتاب دي چې دا وایي ورته جایز نه ده او دغه چې فیض الباری و دا نور دغه فتوا ور کړې ده مبتا بیکول خدا سو منګل خو یو خبر استه هغه دادی چې وسیدان ته خو زکات نو سو جایز چې هغه فرض زکات وي لیکن وسیدان ته نفل صدقه ور کول جایز دي پر دې فتوا ده
او مسلمانان په باید په دې کې ډېر کوشش وکړي چې زموږ د غنیمت په خمس کې لا چې ورکول کېږي هغه مسکینانو یتیمانو مسافر ته لازم کتابونه وایي سید پر مقدم کوي که په دغه ډلو کې سید اوس هم نفلي صدقات دي خلک ډېرې وچاته ورکړي هغه و سیدانو ته ورکړي د دغه دپاره چې هغه فارغه شي و دغه ته ضرورت نه کړي پیدا چې هر څومره تعظیم دي د سیدانو په کار د نفلي صدقات دي ورکړي خو فرضي نه دي ورته جایز پر دغه باندې خپله فتوا ده په یو رقم نه ده ورته جایز او ثوابو د تحفه و هدیه چې بیا ورسته تر نورو خلکو ډېر ثواب هم لري دا مولوي عبدالجلیل آغا صاحب او مولوي محمد رسول سعید دا دوه متخصصین د جامع قومیې دي هغو لیکلي وو والله سبحانه وتعالی